بسم الله الرحمن الرحیم. کامګار خټک دیوان دا به در وپېژنم. ژوند چې دی دا 1100 هجري قمري کال شاوخوا اټکل سوی دی. په کم کال چې خوشحال بابا وفات کیږي په دغه کال د زوکړه زموږ څېړونکو اټکل کړې ده او تر 1115 قمري کاله پورې دی ژوندی دی. د دیوان چې دی دا د کامګار خټک دیوان د تسنیم الحق کاکا خیل کار باندې کړی دی. غالبا په 1955 کې شپږ 50 کې چاپ سوی و. د دغه سړي شعرونه ډېر خوندور دي. د دغه سړي انداز خوندور دی. ژوند یې بس دغو نسته د خټکو کورنیو بدبختیانې پکې وینو، نورې حالات په تیارو کې دي. خو د شاعرۍ په توګه یا د شاعر په توګه دی داسې خوند کوي چې کله موږ دی د دیوان وګورو نو د په دیوان کې غزلې هم سته، ښې خوندورې غزلې دي، ښه رنګین بیاني لري، ښه په ترتیب باندې راوړل سوي دي. داسې کیتې او څلوریزې پکښې دي چې خوند یې پکړی دی. بله ناشوده دا ده چې کامګار خټک د فارسي شاعر هم دی. د فارسي شعرونه هم په دغه دیوان کې چاپ سوي دي. هغه وخت فارسي چې وه رواج وله، هر چا به زده کوله، سبق پکې ویل کېدی. نو بیا به ډېرو خلکو چې و په دې کې به کلام لیکلی، نو د ډېرې ذات غزلې په فارسي کې هم په دغه دیوان کې سته. تاسو یې کتلی سئ، څلوریزې هم سته، یو څه کیتې هم سته. نو دا دی چې په ټول پوره شاعر دی. په شعرونو کې عیبونه ډېر لږ پیدا کېږي، ډېر کم پیدا کېږي. د کامګار خو اوس نسته. د کامګار احسان پر موږ پاته سوی دی. ښه کامګار به ستایي څوک؟ موږ پښتانه یو. موږ به کامګار په دغه ستایو چې کامګاره تا په داسې وخت کې پښتو لیکله چې په دربار کې چې به د چا فارسي نه وه زده، د هغه به نوکري نه وه. لکه و چې ما اوس ته انګریزي نه وي زده، درخواست نسو لیکلی، پرچه نسو پاسولی، نو نوکري نسته. په انګریزي د دربار ژبه ده، انګریزي د سرکار ژبه ده. ښه هغه وخت فارسي وه. اوس نو په دا دور کې چې ته د خپلې ژبې خدمت کوې، پیسې نسته پکې، کار کوې او دا احسان پر هغو خلکو کوي چې د تا پس راځي. نو زما تاسو ته پیغام هم دا دی چې دا خلک بیا ونازواست دي. دا ډېر د ستایلو خلک دي، د نازولو خلک دي. که په نورو خلکو کې وایه د دغو به اوس مجسمې ولاړې وي په ښارونو کې. ښه نو دارنګه د کامګار خټک ژوند چې دی هغه له کړاوونو ډک دی، لیکن له هغه باوجود د په شعرونو کې بله دنیا ده، نوی رنګ یې دی. هغه د حمیدو د کاظم شیدا انداز به پکې وویناست. زه څو شعرونه در سره شریکوم. بیا یې دیوان چې دی غالبا اوس نایابه دی، خو فوټسټیټ یې پیدا کولی سئ. دلې زموږ د کتابتون په دغه کې په پښتو څانګه کې دغه دیوان پروت دی، ویلی سئ. د مخ نمر دی پټ د خط په غبار مسه، مخ باندې د وشتان مه رازه، وشتان چې پر رالو نو د خط غبار چې پر رالی نو د مخ ښایست دی ختم سو. په اسلام باندې بری د کفار مسه، اسلام یې مخ ته وویل، کفار یې وشتانو ته وویل. ښه وایي دا اسلام باندې دا کفار معنا نه لري چې لوړ راشي. دا دی دغه رنګه ولاړ وي، ښایسته دی ولاړ وي. مقصد یې څه دی چې ستا مخ دې په وشتانو نه پټېږي، ستا د مخ ښایست دې دغسې برقراره وي. که وشتان باندې راغلو نو ښایست یې ختمیږي. ستا د خط و خال مې په زړه که ځینې چارې، په کفارو کې مؤمن گرفتار مسه. یعنې زما په زړه باندې دا ستا خال و خط ښایست چې دی دا ډېر کار کوي. بس دا زما زړه چې دی دا ستا په خال و په خط باندې گرفتار دی. نو دا خال و خط یې چا ته وویل؟ کفارو ته. مؤمن یې چا ته وویل؟ زړه ته. وایي په مؤمنو کې په کفارو کې مؤمن گرفتار مسه. نو دا زما زړه چې دی دا ستا په خالو په دا وشتانو کې دی خدای نه پڅوي، خدای دې نه بندوي، خدای دې نه پرمینوي. مقصد یې چیش دی چې زما زړه چې دی له تا سره ډېر لګېدلی دی، ډېره مینه کوم، په تکلیف یم. نو بس یو مؤمن سړی یم، په کفارو کښې وتی یم. ښه دا یاد لرئ مخ د اسلام زلفې د کفر، الله دې خیر کړي زه د کفر بندي سومه. مخ د اسلام زلفې د کفر. اوس چې شوی ای سپین سو ای تور سو. نو اسلام سپینوالی، کفر توروالی، تیاره رڼا او د تیاره. نو الله دې خیر کړي زه د کفر بندي سومه. څه مطلب؟ په وشتانو کې بند سو. زموږ دا شاعر هم دا خبره کوي چې دا زما مؤمن زړه دې خدای ستا په خال و خط کې نه را بندوي یا نه راګیروي. که چیرې دا راګیر سوی
نو ژوند به په تکلیف وي. زړه مې ستا د زلفو مینې ناقرار که، اموخته د چا په خونه کې مار مسه. څنګه شعرونه بیا مثال، یعنی زما زړه چې دی ستا مینې ناقرار کړی دی، دا ستا د زلفو مینه چې دا زما زړه ډېر لکار، مطلب د محبوب زلفې خوند ورکوي. ګورې بیا وشتان یی بس په خونه کې مې مار لیدلی دی، په زړه کې مې مار اوسي، په مینه کې داسې څه یم لکه د سړي په خونه کې مار عادت سي. مار یې چا ته وویل؟ زلفو ته. ښه، نو دی وایي اموخته د چا په خونه کې مار مسه، زړه مې ستا د زلفو مینې ناقرار که، انتظار ستا د وصال په مرګ راضي کړم، په نصیب د چا مدام انتظار مسه. ښه، یای زه دونې انتظار مې درته کړی دی، نه راځې چې مرګ ته تیار سوی، چې مړه سوی وایه خو له دا تکلیفه وتلی وایه. لیکن دی وایي چې زما رنګه په دغه تکلیف کې څوک مه ګرفتاره کېږي. د رکیب په خوله له ما سره جفا کړې، چې غلخور سړی بادشاه ته رویدار مسه. وایي رکیب څه درته وایي بس هغه چمونه کوي، چې زما مخالف درته وایي هغه خبرې کوي. وایي باچا ته د خدای پاک چې شیطان سړی چې غلخور سړی نه پېښوي، چې له ورسې شیطانیان ورته شروع کړي، پلاني دا وکړه پلاني دا وکړل، نو بیا خو دغه کار خراب شو د باچا په. نو ته باچا یې و تا له یو شیطان سړی درغلی دی، بس اوس و ما ته خوابه دی. نو خدای دې داسې نه کوي چې باچا ته د شیطان سړی ور برابر سي او هغه خپله شیطاني پکې کوي، نو کار به وي خراب. که مې سر د عشق په تور کې لاړ شي ښایي، دا بې سر و سر په تن باندې بار مسه. که په عشق کې ولاړ شي نو هسې هم دی خالي سر دی، څه فایده یې ده؟ دا په دا تن باندې بار ښه خوند نه کوي، دا په عشق کې پرېږ ښه دی. مینه مې کړې ده نو قرباني غواړي دی وایي چې مینه وکړم نو مې څوک چې تا غوندې صنم ته سجده نه کا، ستا د تورو زلفو تار یې زنار مشه. نه چې سجده نه درته کوي ستا و تورو زلفو ته، دون یې نازولی دی، مبالغه ده چې تا ډېر نه ستایي. نو دا ستا د تورو زلفو وشتان چې دي دا د زنار نه ځینې جوړېږي. زنار دا ځینې خلک په غاړه کې سپڼسی اچي، ځینې په لاس کې اچي، هغه ته ویل کېږي. ښه، نو دی وایي موږ عاشقان موږ د محبوب زلفې په غاړه کې اچو. نو چې چا و دې زلفو ته سجده یا سر نه دی کښته کړی، هغه د دې زلفو لایق هم نه دی. دې کې ډېره مبالغه د تور یو رنګه واخلي معنا یې بل رنګه واخلي، چې اوده سي هغه څوک د یار په غېږ کې د قیامت تر ورځې پورې بیدار مسه. چې وار د محبوب په غېږ کې اوده سو بیا د خدای تر قیامته نه راویښوي، هلته ویده ښه دی. ښه، که ظاهر خلاصی د عشق له غمه غواړئ، پټ د زړه دننه وایي کامګار مسه. وایي که کامګار سوې نو بس لاړې په عشق کې غرق سوې، نو داسې وایه چې خدای مې دې کامګار نه کوي. تخلص یې هم استعمال کوي، د ځان حیثیت یې هم در وښو چې زه په عشق کې خراب سوی یم.